بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو لیدونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسې لیدونکو او زده کوونکو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانکزی د هندارې معادلی هندسی ثبوت تر عنوان لاندې موضوع تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو خدای وکړي چې دغه موضوع نه تاسې ښه ګټه پورته کړئ. ګرانو زده کوونکو موږ تاسې په تیرو درسونو کې د کروی هندارو په کروی هندارو کې تصویر تشکیل د دیاګرامونه څنګه رسمیږي د کومو شعاعو په واسطه باندې موږ کولی سو تصویرونه چک کړو، تصویرونه تشکیل کړو. همدارنګه په د یو تصویر تشکیل لپاره له کومو وړانګو نه ګټه اخیستل کېږي یا څو وړانګو نه ګټه اخیستل کېږي، دغه موږ تاسې په تېرو درسونو کې چک کړو ومویل. همدارنګه مقعره هنداره او محدب هندارې موږ تاسې چک کړل، کروي هندارې ټول وپېژندل. اوس ګرانو زده کوونکو وخت دې ته ورسېد چې راسو د هندارو یا مقعرو کروي هندارې معادله چک کړو، ثبوت کړو. په دې خو ټول پوهېږو ګرانو زده کوونکو، مخکې درسونو کې موږ تاسې وویلې چې مقعرو کروي هندارې چې دي محراق حقیقي محراق لري او یو محراق حقیقي او لایه تنهایي محراقونه چې دي فرعي لري. همدارنګه موږ تاسې په محدبو کروي هندارو کې اصلي محراق نه لرو، یعنی داسې محراق لرو چې د هندارې شاته پروت دی او هغه هغې ته موږ تاسې مجازي محراق ویل. د همدغو دوو اصلي محراق او فرعي محراق نه په استفادې سره موږ کولی سو د معادلې رابطه چک کړو، ثبوت کړو. ګرانو زده کوونکو د معادلې د ثبوت لپاره موږ تاسې یوه هنداره په نظر کې نیسو، یو مقعره کروي هنداره چک کړو په نظر کې نیسو. مقعره کروي هنداره په نظر کې نیسو. په مقعره کروي هنداره کې تر ټولو مهم شی چې دی ګران زده کوونکو هغه محراق رأس موږ تاسې په اس ښیو، محراق ګرانو زده کوونکو په اف همداسې ښیو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو انحنا شعاع یا مرکز انحنا چې په آر ښودل کېږي یا په سی ښیي، موږ دلته په آر ښیو. نو ګرانو زده کوونکو یو جسم موږ تاسې د شعاع انحنا نه چک کړو خارج. په دغه نقطه کې موږ تاسې په نظر کې نیسو. جسم هم دلته په نظر کې نیسو. له جسم څخه دوه وړانګې موږ تاسې ګرانو زده کوونکو په نظر کې نیسو چې یوه وړانګه د رأس څخه تیریږي. کله چې ګرانو زده کوونکو یو وړانګه راواخلو او د رأس څخه چک کړو، د جسم څخه د رأس په رأس باندې ولګېږي، دا وړانګه مو د جسم له سره راځي، په راس باندې چک کېږي، په راس باندې لګېږي. دغه وارده وړانګه چې په راس باندې په کومه زاویه موږ تاسې د انعکاس په قوانینو باندې دا وویل چې په کومه زاویه یو نور وړانګه په یو سطحه باندې لګېږي، په همغه زاویه باندې بلته چک کېږي، بېرته په همغه زاویه باندې بېرته منعکس کېږي. که چیرې موږ بېرته دغه زاویه په نظر کې ونیسو، ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته دلته دوه زاویې چې دغه ته موږ تاسو ټیټا یو او دلته شی وایي ټیټا دوه وایي. دغه دواړه زاویې یو بل سره چې دي یو بل سره مساوي دي ویلې. اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې یو د شعاع انحنا نه یو وړانګه تیر سي، شعاع انحنا نه یو وړانګه چل سي، یو وړانګه له شعاع انحنا نه تیر سي او په ګرانو زده کوونکو په دغه حالت کې په دغه نقطه کې یو بل سره چک کېږي، یو بل سره قطع کېږي. موږ تاسې یو بل حالت هم ویلو ګرانو زده کوونکو، که چیرې شعاع له مرکز انحنا څخه تیریږي او په وړانګه باندې لګېږي، په همغه مسیر باندې بېرته ځي. نو ګرانو زده کوونکو دلته موږ ته د جسم تصویر په دغه نقطه کې په لاس راکوي چې دغه ته موږ تاسې ای زبر بي زبر تصویر هم چک کړو، هم ویلی شو. دغه ته ای زبر بي زبر او دا هم څه شی ای بي. ګرانو زده کوونکو د تصویر اوږدوالی موږ تاسې په اچ ښیو. همدارنګه د جسم بخښنه غواړم د جسم تصویر د جسم اوږدوالی په اچ ښیو، همدارنګه د تصویر اوږدوالی په څه ښیو؟ په اچ زبر ښیو. نو
ګرانو زده کوونکو دلته ټیټا یو ټیټا دوه زاویه او دغلته هم موږ تاسو ته الفا یو او الفا دوه زاویه څه کړ په لاس راکړل. دغه زاویې هم چې شي یو بل سره مساوي دي. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو د کروي هندارې مقعر کروي هندارې معادلې د ثبوت لپاره له دغه دوو مثلثونو نه څه کوو له دغه دوو مثلثونو نه موږ تاسو ګټه اخلو. ګرانو زده کوونکو د هندارې نه تر د جسم فاصله پورې دغه موږ تاسو په کیو ښیو. همدارنګه د هندارې نه ګرانو زده کوونکو تر شای انحنا پورې دغه موږ تاسو په آر ښیو. همدارنګه د هندارې څخه یا د هندارې رأس څخه تر دغه نقطې پورې دغه ته موږ تاسو په څه شي ښیو په پی ښیو. د دغه شکل په استفاده سره موږ تاسو کولی سو هندارې فورمول څه شي کو هندارې فورمول په اثبات ورسوو. دا سیم ښیي ګرانو زده کوونکو چې دغه نقطې نه د دې لپاره چې جای په سی آر او له دغه نقطې نه تر دغه نقطې پورې دا په پی سره. ګرانو زده کوونکو د دې د کروي هندارو مقعر کروي هندارو د معادلې د ثبوت لپاره موږ تاسو راځو تانجانت ټیټا یو نه څه کوو استفاده کوو. تانجانت د ټیټا یو زل مقابل څه شي پر مجاوره زل مقابل مو اچ ده او مجاوره مساوي له چی سره ده د جسم فاصله ده چې جسم فاصله مساوي له چی سره مساوي له پی سره. همداسې راځو تانجانت د تیتا دوه نه څه کوو ګټه اخلو. تانجانت د تیتا دوه مساوي له چی سره ده ګرانو زده کوونکو له دغه نقطې څخه تر دغه نقطې پورې دغه دوه مثلثونه دي ګرانو زده کوونکو. دغه په استفاده سره لیکو چې زل مقابل څه شي ده دغلته علامه منفي ورښیي ځکه چې جسم لوري پاس خواته ده او د تصویر څه ده ښکته خواته. دغه لیکو چې اچ زبر پر څه شی اچ زبر بر له دغه نقطې تر دې نقطې پر څه ده کیو ده. همدارنګه ګرانو زده کوونکو کله چې تیتا یو مساوي له تیتا دوه سره دی موږ تاسو مخکې ویل چې تیتا یو مساوي ده له تیتا دوه سره یعنی کاس قوانینو په اساس اوس دغه اچ پر پی مساوي ده منفي اچ زبر پر کیو سره. دغه د تناسب د قانون په اساس باندې داسې هم څه شی ده داسې هم لیکل شو ګرانو زده کوونکو چې اچ پر پی یا داسې لیکو چې اچ زبر پر اچ مساوي ده له منفي کیو پر پی سره ګرانو زده کوونکو. دغه رابطې ته موږ تاسو څه وایو دوی ته موږ تاسو لومړۍ رابطه وایو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د الفا یو الفا دوه زاویو په استفاده سره کولی سو دوهمه رابطه موږ څه شی کوو موږ لاسته لیکو چې تانجانت الفا یو مساوي ده. تانجانت الفا یو ګرانو زده کوونکو دغه مثلث دغه خپله مساوي ده اچ پر چی سره اچ پر پی منفي آر ولې پی منفي آر ګرانو زده کوونکو دغه موقعیت کله دغه موقعیت ټول پی ده له دې نقطې تر دې پورې کله دغه ټول پی نه موږ تاسو آر منفي کو دغه فاصله موږ ته څه راکړي موږ ته دا فاصله په لاس کې. همدارنګه تانجانت الفا 2 مساوي ده له چی سره تانجانت الفا زل مقابل پر چه شی پر مجاور اچ زبر پر البته منفي علامه به په نظر کې نیسو تانجانت الفا 2 مساوي ده منفي اچ زبر بر دغه فاصله موږ تاسو په کار ده دغه فاصله د هغه لپاره آر منفي څه شی لیکو آر منفي کیو. همدارنګه موږ تاسو چې الفا یو مساوي له الفا 2 سره ده نو دغه دوه رابطې څه شی دي کله چې الفا یو مساوي له الفا 2 سره تانجانت به هم یو بل سره مساوي ده. همدارنګه چپ خوای مساوي خي خوای موږ تاسو چې مساوات قرار ورکو نو اچ پر پی منفي آر مساوي ده له منفي اچ زبر پر آر منفي کیو سره. اوس ګرانو زده کوونکو بیا هم د تناسب د قانون په استفاده سره موږ تاسو کولی شو داسې ولیکو چې اچ زبر پر اچ مساوي ده له آر منفي کیو پر پی منفي آر. دغه رابطې ته موږ تاسو څه وایو دوهمه رابطه. اوس ګرانو زده کوونکو کله چې موږ تاسو لومړی او دوهمه رابطې سره یینو یو بل سره څه دي چپ خوای یو بل سره مساوي اوس له شکل څخه څه کیږي له شکل څخه تیریږي ګرانو زده کوونکو ځکه
تر همدغه جې پورې د موږ تاسې شکل څه یو شکل په کارو. لومړی او دوهمه رابطې ته چې ګورو چې لومړی رابطه اچ ضرب پر اچ مساوي ده له چی سره کیو پر منفي کیو پر ای دا لومړی رابطه او دوهمه رابطه اچ ضرب پر اچ مساوي ده له چی سره آر منفي کیو پر پی منفي آر سره. دا دوهمه رابطه. کله چې موږ تاسې لومړی او دوهمه رابطې ته ګرانو زده کوونکو ګورو چې چپې خوا یو بل سره څه شی دي مساوي ده، ښی خوا یې موږ تاسې څه کوو یو بل سره مساوات کې قرار ورکوو. نو داسې لیکو چې کیو پر پی مساوي ده له منفي آر منفي کیو پر څه شی کیو پی منفي آر سره. اوس ګرانو زده کوونکو طرفین وسطین کوو یې داسې دې سره ضربو او دا هم څه شی کوو دې سره ضربو، یا دواړه خواوې اول تقسیم پر څه شی کوو یا تقسیم پر منفي علامه کوو. منفي به منفي سره خلاص. نو داسې لیکو چې کیو ضرب پی منفي آر مساوي ده له پی ضرب آر منفي کیو سره. اوس داسې لیکو کیو پی منفي کیو آر مساوي ده له پی آر منفي پی کیو سره. اوس که چیرې دواړه خواوې ګرانو زده کوونکو تقسیم پر پی کیو آر کو داسې لیکو دواړه ټولو خواوې موږ تاسې دلته کیو پی آر داسې کیو آر پی همدارنګه دا خوا پی آر کیو او پی کیو آر دا ټولې سره چې کو تقسیم کو دا دې سره دا بل دې سره دا بل دې سره او دا هم به له دو سره چې سي خلاص کړي. دلته به پاتې یو پر آر منفي یو پر پی مساوي ده له یو پر کیو منفي یو پر آر سره. دغه رابطې ته موږ تاسو چې وایو درېیمه رابطه. موږ تاسو ته ګرانو زده کوونکو درېیمه رابطه چې سو درېیمه رابطه هم په لاس راغی. اوس درېیمه رابطه ګرانو زده کوونکو چې یو پر آر منفي یو پر پی مساوي ده یو پر کیو منفي یو پر آر دی. دا درېیمه رابطه داسې لیکو یو پر آر دا په خپل ځای دغه منفي یو پر آر د مساوات دې خواته چې ول دا مثبت سي یو پر آر مساوي ده یو پر کیو په خپل ځای دغه منفي یو پر د مساوات یې خواته چې ول دا به څه سي مثبت سي مثبت یو پر پی سره. ګرانو زده کوونکو دغه چې موږ تاسې آر مشترک ونیسو آر تقسیم په آر یو ضرب یو مساوي ده یو جمع یو مساوي ده چی سره دوه پر آر مساوي ده یو پر کیو جمع یو پر پی سره. ګرانو زده کوونکو د کروی هندارو مقر کروی هندارو چی شی ده هندسی رابطه یا هندسی ثبوت رابطه د څلورمې رابطې په نامه سره هم یادو او در دوی پر آر موږ تاسو داسې ویلو چې 2 اف مساوي له چی سره مساوي له آر سره همدارنګه اف مساوي ده له آر پر 2 سره. که چیرې ګرانو زده کوونکو دغه دواړه خواوې موږ سره چې شی کو معکوس کو نو داسې به سي یو پر اف مساوي ده له چی سره داسې لیکو چې یو پر اف مساوي ده له 2 پر آر سره. دغه حالت ثبوت له دغه جوړه چې کېږي لاسته راځي. د دغه ثبوت په استفاده سره ګرانو زده کوونکو دا معادله داسې لیکو چې یو پر اف مساوي ده یو پر کیو جمع یو پر پی سره. دغه ګرانو زده کوونکو د مقر کروي هندارو فورمول دی چې موږ تاسو له دغه فورمول نه کوای سو دغه مثالونه چک او حل کو. د محدب کروي هندارو لپاره ګرانو زده کوونکو صرف محراقي واټن چک او محراقي واټن مساوي له منفي علامه په نظر کې نیسو. داسې لیکو چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي د منفي یو پر اف سره. ولې ځکه چې موږ تاسو په محدب کروي هندارو کې ویلو چې محراق څه ده محراق مجازي ده. نو دغه فورمول د محدب کروي هندارو لپاره ست کوي او په اسانۍ فورمول چې د ګرانو زده کوونکو د مقر کروي هندارو لپاره څه کېږي ست کوي. نو ګرانو زده کوونکو د دې مثالونه موږ تاسو راځو په بل درس کې ان شاء الله کې کار کوو. خدای چې د درس تاسو زده کړی وي تر بیا چې بیا حاضرېږم تاسو درون چوپړ کې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.